افغانستان د خپل ملي امنیت سلاکار د چلند له کبله درنه بیه پرې کوي. نشنل انټرست ویبپاڼې د واشنګټن لخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر وړاندې د اخیستل شوو ګامونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې محب امریکا ته د تېرې میاشتې د سفر پر مهال د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ځینې جدي تورونه ولګول او دا د دې لامل شول چې اوس یې افغانستان په مقابل کې درنه بیه پرې کوي. سرچینه کیګاږی د امریکا حکومت پوهیږي چې محب پر خلیلزاد په عام محضر کې دا تورونه د خپل ولسمشر لپاره لګولي او د امریکا ځواب هم د دې لپاره دی چې اشرف غني ته د داسې کړنو د نه تکرار پیغام ورکړي. سرچینې زیاته کړې پامپیو ښایي په دې ډېر ښه پوهېده چې محب دا هر څه د ځان لپاره نه بلکې د خپل ولسمشر لپاره ویلي دي. پامپیو ښایي د هغه د مجازاتو لپاره نور دلایل ولري. دا ګام غني ته پیغام ورکوي چې بیا په ځانګړې توګه په عام محضر کې د ټرمپ د ادارې پر وړاندې له حده وانه وړي. د نشنل انټرست په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر د امریکا له غبرګون وروسته تر سخت فشار لاندې دی. په مقاله کې وړاندې ویل شوي چې امریکا باید د محب پر وړاندې دریځ نرم کړي ځکه دا طالبانو ته د سولې په روانه پروسه کې ناسم برداشت ورکولی شي. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان اکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیکاږئ تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.